د سلطان محمود غزنوي زیارت. همدا زیارت په افغانستان کې یو له مهمو تاریخي هغو څخه دی چې د هیواد له بیلابیلو سیمو سربیره له بهرنیو هیوادونو هم ګڼ خلک لیدو ته ورځي. غزنوي د اسلامي نړۍ یو له پیاوړو واکمنانو څخه و چې په 10مه پیړۍ کې واکمني کوله. هغه د غزنوي امپراتورۍ بنسټ ایښودونکی هم و. سلطان د اسلامي علم او فرهنګ په خپرولو کې ستر رول درلود. له همدې امله نوموړي د هند په بیلابیلو سیمو یرغلونه کړي او په ډیرو هغو کې بریالی شوی دی. د سلطان محمود غزنوي د واک پر مهال غزني د سیمې په کچه یو له سترو علمي، فرهنګي او هنري مرکزونو څخه و. په غزني کې د دې ستر انسان زیارت د کابل کندهار پر لویه لار د روضې په سیمه کې موقعیت لري چې هره ورځ یې سلګونه کسان لیدو ته ورځي. درویش د هغه زیارت ته په دې موخه راغلی ترڅو په برکت یې خدای ستونزې حل کړي. چې دغه خو اول ډېر لوړ مقام والا شخص دی، الله تعالی نیست کې ده، او بل د مونږ د وطن یو پر ویاړه شخص ده چې مونږ ورته راځو. د دې مقام د دې درجه چې ده الله تعالی ته مقبوله منظوره ده. مونږ د دې خاطر راځو چې د مونږ مشکل هم د دې لرو یا خدای مونږ ته آسان کړي. زیارتونه د غزني کې د موی مبارک په نامه زیارت هم شته او خواجه بلغار هم شته. دا یوازې درویش نه دی چې د سلطان زیارت ته په دې موخه راغلی، بلکې هره ورځ لسګونه کسان په همدې موخه د هغه ارامګاه ته ورځي. سلطان شاه ته د پلار نیکه د یاد زیارت د ساتنې مسؤلیت ورته رغاړی دی. هغه وایي خوښ دی چې د یو داسې ستر انسان په ابد ځای کې خدمت کوي. زیاتوي د سلطان محمود غزنوي زیارت ته د هیواد له بیلابیلو سیمو خلک د دعا لپاره ورځي، خو وایي په دې وروستیو کې ان له بهرنیو هیوادونو هم د خلکو د ورتګ لړۍ چټکه شوې ده. سلطان محمود غزنوي د کتابخان کتاب لري، در کتابخان ښه ویلی شي هغه هر شی چې نومیشته ده په هغه تیږه مخامخ په تیږه باندې نومیشته ده. اصلي وینا و اصلي نومیشته ده دغه عمر و دغه چیزه ده او د دې عمر د وفات چې تیر ده د سپین ږیرو له قوله وشته چې وفات ده تقریبا 1 کال د وفات تیر ده. در لوی عمر ده نه تمام افغانستان د هرات غور باغش مثال د خبری د کندهار له شاجوی قلات مقر مثال دغه له بلخ له مزار له میمنه له طالقان له وردگ له کابل له خوست کوم ځای د افغانستان رسول چې له نقاط افغانستان اکثر وخت خارجي عالم هم راځي. د سلطان محمود غزنوي زیارت نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره د ځانګړي اهمیت وړ دی، بلکې د نورو هیوادونو مسلمانانو ته هم د پام وړ ارزښت لري. دا زیارت د دین، تاریخ او فرهنګ یوه نښه ده چې په ځانګړي ډول د اسلامي نړۍ لپاره د ستر ارزښت وړ بلل کیږي.